أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله ننبو سورة أنعام آيات نمبر 82 82 وایو. الله تعالی دی وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله دې موږ تاسو ټولو ته دا قرآن کریم آسان کړي. الله تعالی دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي. آمین. سورہ انعام څنګه چې د توحید او د شرک د مخالفت مضمون دی، په دې کې بیا د ابراهیم علیه السلام واقعه وه. ابراهیم علیه السلام قوم سره مناظره او بیا هغوی ابراهیم علیه السلام یرو چې تا ته به زموږ د بوتان وغیره دا به تا ته نقصان او سزا به در ورسوي. ابراهیم علیه السلام جواب ورکو چې زه نه یریږم د دوی نه، او مونږ کې په امن کې به څوک وي. زه صحیح یم، په امن کې به یم د الله د عذاب نه، که تاسو به په امن کې یئ. اوس الله تعالی په دې آیت کې آیت نمبر 82 کې هغه خلق ښیي چې هغه به د الله تعالی د عذاب نه په امن کې وي، الله تعالی د عذاب نه به بچ وي. نو الله تعالی فرمایي الذین هغه کسان آمنو چې ایمان راوړو، ولم یلبسو او ملاوی نکړو. لباس ویل کېږي یو شي پټولو ته، یو شی بل سره ملاولو ته. نو ملاوی نکړو ایمانهم ایمان خپل بظلم ظلم سره، یعنی چا چې ایمان راوړو او ایمان نه بعد ظلم و نکړو، نو اولئک لهم الامن، داسې خلکو دپاره امن دی، وهم مهتدون او دوی دپاره هدایت هم دی. د دواړه ډېر لوی انعامات دي. یو امن د الله د عذاب نه، بل دا چې دنیا کې ورته لاره وموندلی شي، هدایت باندې شي، صراط مستقیم باندې شي. دا ډېره لویه خبره ده د الله تعالی طرف نه. دا آیت چې کله نازل شو نو صحابه کرامو باندې دا آیت ډېر ګران او مشکل ولګېدو چې داسې به مونږ کې څوک وي چې ایمان راوړی وي او بیا ظلم نه یې کړی. څه نه څه ظلم خو به مونږ خامخا کړی وي. سړی کور کې معاملاتو کې وغیره ظلم کېږي انسان نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي، بخاری شریف کې د واقعه د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې تاسو په دې آیت باندې پوه شوي نه یئ. د دې نه مراد دا ظلم نه دی، دا کوم چې تاسو ذهن کې اغستی دی. د دې نه مراد هغه ظلم دی چې کم الله تعالی په سورې لقمان کې ذکر کړی دی. سورې لقمان کې آیت نمبر 13 کې لقمان علیه السلام خپل بچی ته نصیحت کوي، ورته وایي چې ای بچیا شرک ونه کړي، ځکه چې ان الشرک لظلم عظیم، شرک اټولو نه لوی ظلم دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام پوه کړل چې ظلم یا اصل ظلم چې کم دی دا شرک دی. دا ډېر لمبه چوړه آیت دی، په دې کې ډېر زیات قوانین دي، خو وخت ډېر مختصر وي نو ټول نه بیانېږي. خو الله تعالی توفیق راکړي چې کوم بنیادي شیونه وي هغه پکې ذکر کړی شم. نو دا معلومه شوه د دې آیت نه چې ټول نه لوی ظلم دا شرک دی، ټول نه لوی ظلم شرک دی. نو چا چې ایمان راوړو د ایمان نه بعد هغوی شرک و نکړو، خو دلته ګوري تاسو ښه معنی باندې ځان پوه کړئ. ولم یلبسو ملاوټ و نکړو، ایمان سره شرک شریک نکړو، نو الله به هغوی دپاره ایمان وي. دغه ډېرې زیاتې خبرې دي. یو دا چې زمونږ کې بعضو خلکو کې دا عقیده ده زمونږ په دې معاشرې کې چې مؤمن چې کم وي دا مشرک نشي کېدی. نو لہذا مونږ چې کم شرک کوو یا باباګان رغواړو او یا پیران رغواړو یا فلانی رغواړو یا مړي وغیره، دا شرک نه دی، ځکه چې الله ویلی دی چې دا شرک نه دی. الله کم ځای کې ویلی دی، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا وویلی چې لا اله الا الله د دپاره جنت دی. نو دی وجه نه مونږ خو لا اله الا الله ویلی دی او مونږ مسلمانان یو، نو مونږ مشرکان نشو کېدلی. نو دا خبره د دوی غلطه ده، لږه نه ډېره بنیادي عقیدتاً غلطه ده دا خبره. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واقعي ویلی دی چې لا اله الا الله چا وویلی دا به جنت ته ځي. آیا دا صرف الفاظ دي که دې سره عقاید او اعمال هم دي؟ دغه الله تعالی فرمایي چې هغه کسان چې ایمان راوړو او عاملو الصالحات هغوی دپاره جنتونه دي. ایمان نه وروسته عمل صالح ته،
او ایمان کې دا خبره بیا شریکه ده چې شرک نه وي. نو دا به مونږه موازنه وکړو د هغه مشرکانو سره چې کوم مشرکان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وو چې آیا زمونږه دا خبره او دا غي دا خبره دا سره شریکه ده او کنه ده. اول هغه الله منو کنه منلو بالکل منو الله ځکه چې الله نه مني خو کمونیزم ده یا دهریان ورته ویل کی یا سوشلیزم وغیرہ اته دهری ویل کی الله یې منلو او دای منله چې دا مونږ پیدا کړی وغیرہ د هر څه د الله تعالی کړی د الله کوي. خو دې سره صرف دا خبره منله چې زمونږ د بوتان یا مونږ چې جوړ کړی دي دا الله تعالی سره یا د سورج چاند ستاره وغیرہ دا الله تعالی سره په دې کار کې شریک دي. شرک وای شرکت او اصل شرک هم دغه مؤمن کوي ځکه چې د یو طرف ته الله باندې ایمان راوړی دی بل طرف ته د شراکت کوي یو کې بل شی ګډول لکه یو اوبو کې بلې اوبو واچي ګډې کې سره نو ایمان شته او بل ور سره شریک کې نو دته شرک ویل کېږي. بنیادی شرک خو مسلمان کوي. البته شرک بیا دوه قسمه ده. یو د شرک په عقیده کې او یو د شرک په عمل کې. څنګه چې نفاق دوه قسمه ده او څنګه چې کفر دوه قسمه ده. عقیده کې شرک دا ده چې تا په زړه کې دا خبره منلی وي چې درې شیونو کې الله سره هیڅوک شریک نشته. درې شیونو کې الله سره نمبر 1 الله تعالی سره په الوهیت کې څوک شریک نشته. الہ معبود چاته چې بندگی کیږي چا چې عبادت کیږي. عبادت معنا تاسو د کړی دا چاته چې عاجزی کیږي چا چې خبره منل کیږي چا چې اطاعت کیږي خبره منل کیږي چا چې پوجا ان مخصوص طریقې سره هغه نه غوښتل کیږي بغیر د وسیلې نه امداد کولای شي او چا سره چې مینا کولای شي د عبادت وای. دا څلور شیونه به د الله نه علاوه د پزړه کې د په عقیده کې د په ایمان کې به دا خبره موجوده وي چې دا الله کولای شي الله د پاره عبادت ته بل چا د پاره عبادت نشته. ایاک نعبد صرف تای صرف ستا ایاک صرف ستا بندگی وکاو صرف تای بل چا بنه کو. سورہ یاسین کې الله فرمای علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان. اے د آدم زمانو تاسو نه ما دا وعده نه وغوښتي چې شیطان بندگی بنه کوي عبادت بنه کوي. نو شیطان د خصوص سجدي نه کوي هم د عبادت کې شریک کوي اطاعت کې شریک کوي. نو دا یو خبره شو. دویم د شرک پر ربوبیت کې رب ویل کېږي پروردگار ضرورتونو پوره کوونکې ساتونکې پالونکې ضرورت پوره کوونکې اسانه معنی دا ده پرورش کوونکې. نو دا به تا عقیده کې موجوده وي چې زما چې څه ضرورتونه دي د الله تعالی پوره کوي. دا موږ ته چې د مالی مشکلات وغیرہ دي دا په همدې وجې دي چې موږ عقیده کې فرق دی. څه ضرورتونه دي د الله پوره کوي دې کې به څوک شریک نه بابا صاحب کولای شي نه بت کولای شي نه عبدالقادر جیلانی کولای شي نه پیغمبر کولای شي نه بل دنیا کې د الله نه علاوه بل هیڅ څوک ولا یشرک فی حکمه احد یو کس هم به سره شریک نه الله تعالی سره یکتا دی الله تعالی ضرورت بل څوک نشي پوره کولای صرف الله پوره دا باقی دی کې ناس دي. دریم څومره چې د الله صفاتونه دي اسماء الحسنا قران کریم کې نور وغیرہ قرونونه دي دې کې الله تعالی سره بل څوک شریک نشته. الله پیدا کون کې دی بل څوک پیدا کون نشته. الله شفا ور کون کې دی بل څوک شفا ور کون کې نشته. الله تعالی درد او بیماری لري کون کې دی بل څوک درد او بیماری لري کون کې نشته. دا به عقیده کې ناس دي. نو چې دا عقیده کې زره خبره د عمل بیا همداسي وي. نو کچېره په عقیده کې دا خبره وا چې الله سره اطاعت د فلانی هم دی د موږ چې کم اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوو د موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوو چې کنه دا محمد دی نو ځکه خبره منو نه دا محمد رسول الله دی د الله پیغمبر دی نو ځکه منو الله ویلی دی چې وی مانی دا په حقیقت کې مونږ د الله خبره منو. همدغه رنګه کده مشر او د امیر اطاعت نو د الله ویلی دی چې اطاعت وکړي دا الله منل دی اصل کې خدای د خوند خبره منی نو الله ویلی دی چې اطاعت وکړي دا د ادا په حقیقت کې د الله اطاعت ته کوي کس یو ذات د دې نافرمانی کوي د دې مطلب دا نه دی چې دا دلته یو کس یا د سړی نافردا د الله نافرمانی کوي بیا د دې پورې پوه شو ان شاء الله. دا خو عقیده کې شرک شو. که یو سړی په ذهن کې دا وا چې دا درې شیونه د الله سره فلانه هم کولای شي د خو هلاک ته د خو تباه ده د مستقل جهنم ته سي کله هر څه وایو کله لا اله الا الله وایو کار څه وایي
خو کدینه دې مقابله کې هر هغه کس چې هغه دوکه شوی دی د مولیانو وغیره مشرکانو دوکه کړی دی او هغه وایي چې د هر څه الله کوي، هیڅوک نشته چې هغه ما جوړ کی، هیڅوک نشته چې هغه ما مشکل آسان کی، هیڅوک نشته چې دغه عبادت کیږي. خدا رسیدلی دی، الله نازولی دی او خبره اوري، او یا عبدالقادر جیلانی وایي او یا فلانی بابا او یا فلانی بابا او دا فلانه، نو دا عمل د دوی شرک دی. نو چې عمل د دوی شرک دی، نو الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي چې شرک په نه بخم. چې نه بخم څه مطلب دی؟ ان یو سړي دپاره 1 کال جیل دی، نو 1 کال جیل دی به نه بخمه او دته به سزا ورکوم. او بل ځای کې همدغه افسر یا مشر دا ویلی دی چې د دپاره به زه پلاني ځای کې کورم ورکوم، خو سزا به وخوري بیا به ځي. نو همدارنګې دا مشرک د خپل شرک برابر به سزا دته میلاو شي. او بیا څومره ملاویږي؟ نو تاسو 15 منټه ورته ځان ټینګ کړئ چې کس دومره ټینګېدی شي او کنه. دغه چې بعضې خلک وایي چې زه اخر خو به جنت ته لاړ شو. همدغه رنګې د قبر عذاب، د قیامت عذاب 50,000 50,000 کاله خو صرف د قیامت ورځ ده. او بیا دې څومره شرک کړی دی، څومره سزا ده، الله نه خبر دی. خو الله صرف دا یقینا د شک نشته. سورې نساء کې الله تعالی دوه کرته، همدغه رنګ قرآن کریم کې چې چا شرک کو هغه باندې جهنم حرام دی، جنت حرام دی، اب جهنم ته ځي. که عقیده کې مستقل دی او عقیده کې نو عملی طور باندې دی. او بل عقیده خبره دی کې دا وا چې دا کم خلک چې وایي چې مسلمان مشرک نشي کېدی، نو همدغه آیت د دې دلیل دی چې الله فرمایي الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم، ایمان نه بعد شرک سره ګډون نه کوي، نو ګډول هی شو. او سوره یوسف کې الله تعالی دینه وضاحت خبره واضح خبره ده، وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، او دی اکثر ایمان نه وروړي بلکې الله سره شرک کوي. خبره تفصیلی وی خودلته درس د واتس اپ بیا په زینا واتس اپ کې په نیټ کې نو مختصر خبره کو. دومره خبره ذهن کې کې دی وای د دې آیت کې چې کوم قواعد دي. یو دا چې ظلم اټورو نه لوی ظلم دا شرک دی، شرک ټول نه لوی ظلم دی. دویم شرک بنه بخلای کیږي، دې لپاره امن نشته او هدایت به هم نه ملاویږي ورته. دریم چې کومه دې آیت کې خبره ده مسلمان هم مشرک کېدلی شي، کلمه گو مشرک وایي به کلمه او شرک به کوي او امن به ورته نه وي، سزا به ورته ملاویږي، سزا به کېږي. بیا دې یو بیل تفصیل دی چې ظلم یا شرک دا دې څه شی دا خو یو ما هغه واضح ښکاره غونته کوم چې واضح شرک ته هم بیان کو عقیده او د عمل. دین علاوه شرک هر هغه نظام ته وایي چې کم نظام کې د الله نه علاوه په نور شیونو باندې فیصله کیږي، کغه د کور چر دیوالی دا، کغه د ملک او د وطن دا، او کغه بین الاقوام دا، او که هر شی دا، ځکه چې هغه کې حقونه وهل کیږي د انسانانو او ظلم د دې ته ظلم ویل کیږي. دا به یو بیل بحث دی، دا به چې ته بلې موقع کې ان شاء الله وکړو. الله تعالی دې موږ تاسو پوي کې ولا د الله دې لکه خبره موږ د پاره د هدایت باعث جوړ کړي. الذين اغا کسان امنو چې مؤمنان دي ایمان راوړی دی، ولم یلبسوا او دوی ملاو نکړلو ایمان او خپل ایمان د دوی خپل ایمان سره بظلم ظلم، یعنی ظلم سره ایمان ملاو نکو، ایمان سره ظلم نکړو. نو ظلم نه مراد څه دی؟ مشرک یعنی شرک. بیا ووري الذين کسان امنو چې ایمان راوړی دی ولم یلبسوا او ملاو نکړو ایمانهم ایمان خپل بظلم ظلم سره، یعنی شرک و نکړو خپل ایمان نه بعد. اولئک هم دغه کسان دي لهم الامن، دوی دپاره امن دی، وهم مهتدون او دوی دپاره هدایت هم دی د الله طرف نه.